السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. د صدر آصف علي زرداری د چین د ګډ اعلامیې مطابق پاکستان او چین د ترهګرۍ د مخنیوي، دفاع، زراعت او په آی ټي کې د مرستو زیاتولو پریکړه وشوه. په سی پی کې کومک مضبوطولو باندې اتفاق او په ګډه سره د مستقبل یقیني کولو او دواړو هیوادو د سیمې ترقي او خوشحالي دپاره په زړه پورې کردار ترسره کولو څرګندونه ده. د وزیر اعظم شهباز شریف تر صدارت لاندې وفاقي کابینې غونډه وشوه. په غونډه کې وزیر اعظم حکم وکړي چې د نجکاري عمل په ټاکل شوي وخت کې باوري کړل شي. ځنډ نه سو زغملی. د نجکاري په خپله نګراني کې کتنه کوم. د ولس قیمتي وسایلو ته زیان رسونکو ادارو ته د نورو تاوانونو کولو اجازه نه سو ورکولی. پر وخت باندې اصلاحاتو له کبله معیشت په چټکتیا سره د ښه والي خواته روان دی. د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند وهلی دي چې د لاهور اسلام آباد بس سرویس د بحالولو لپاره د مالکانو سره خبرې روانې دي. د بلوچستان او خیبر پښتونخوا برواډر ترانسپورټرانو ځینې تحفظات دي. د هواري وړ انتظامی ستونزې د دواړو صوبو په فیصله کیږي. په ټرانسپورټرانو څرګنده کړې ده چې په پبلک ترانسپورټ کې د غیر قانوني شیانو ګریزي ناقابل قبول ده. د کورنۍ چارو ایډیشنل چیف سکریټري کمشنر کویټا او ډیپټي کمشنر کوټه د ټرانسپورټرانو سره خبرې اترې وشوې. د ټرانسپورټرانو غوښتنه ده چې جو په سیمه کې 13 ورځ د بوجنېدلي هجوم د لاسه د سوځېدل شوي بس د محوزې په اړه هم د په دې هکله د کمشنر ژوب ډیویژن سره اړیکې نیول کیږي. د هب پل جوړېدل ترسره سو. بلوچستان او سند تر مابین د پرمختګ نوی سنگ میل کراچي کویټا او د نورو سیمو تر مابین تړون دپاره یو خاصه وسیله د هب پل وس ترسره ورسېدی. نیشنل لاجسټکس کارپوریشن دریای هب باندې د پل کار ترسره کولو سره یو خاص د سفر لارې په حاله سوه. په خوزدار کې د کلات مددګار په نوم د هیلپ لاین سرویس پرانست د کمشنر کلات ډیویژن نعیم بازی وکړه. د فرانسې د دستوري پیل په کلات کامي پاک او په کامي ترانه وسو. د هیلپ لاین کنټرول ډیسک سرویس په ټول کلات ډیویژن کې د هیلپ لاین له لارې به د هیڅ قسمه ایمرجنسي په ملتیا نور معلومات ترلاسه کیدای شي. شاریان 24 غنټې د هر قسمه ایمرجنسي په صورت کې په یو 9 صفر باندې ټلیفون کولای شي. کمشنر کلات ډیویژن وویل چې د مددګار هیلپ ډیسک څخه په دې کامي لوی لارو په ملتیا په نږدو سیمو کې د وخت ژغورنه ممکنه شي. د ولس خدمت د هر وخت چمتو کېدل زموږ ذمہواري ده. د وزیر اعلی معینه ډلې غړي انکوایري افیسر اسلم ترین په ډیویژن نصیر آباد کې د کامي پروګرام دپاره د اصلاح او بخار پخو نالیانو د طالبونو جاج واخیست. هغه په ضلع نصیر آباد کې د ګوټ عبدالرحیم بنګلزی، ګوټ میر فرید خان عمرانی په ملتیا په نورو سیمو کې د مکمل کړل سوو او د روانو منصوبو مهار وکاتی او د ټولو ترقیاتي کارونو یې کتنه وکړه. د دې سره ملګری ډیپټي ډایریکټر ان فارم واټر منیجمنت افیسر عتیق الله کوسا، انجینیر بابل خان، کنسلټنټ محمد اسماعیل بنګلزی او د احمد علي د یو په ملتیا نور افسرانو. اسلم ترین د ټولو منصوبو په انجینرانو معلومات ورکړل. د وزیر اعلی معینه ټیم غړو وویل چې ټولې منصوبې د کروندګرو پراخو ګټو په ترڅ کې جوړل کړل شوي دي چې د حبوخر د ښه نظام لاندې هغوی ته اسانتیاوې ورکول شي. سوهي صدرن ګیس لخوا د بلوچستان په بیلابیلو ښارو کې ګیس پریشر زیاتولو بهتر کولو کوششونه روان دي. په بیلابیلو سیمو کې پایپلاینونو د جوړولو کار روان دی. ترجمان سوهي صدرن نن په 9 فروری د جمعې ورځ غرمې له 3 بجې د ماسپښین 6 بجو پورې د کوټي سیمو کوټي کینټ سټاف کالج، انفنټري سکول، انوړک او شاوخوا سیمو کې د ګیس ورکولو په یو څه وخت پورې په هرځي توګه به بند وي. ترجمان سوهي ګیس په دغه سیمو کې په مجموعي توګه 3 ساعته د ګیس بندش به وي. اغیزمن شوي سیمو محافظ صارفین څخه خواست دي چې د بندش پر وخت د بلې لارې اړتیا ترسره کړي. د سوهي صدرن کمپنۍ ویاند له قوله اداره په دې اړه معذرت غواړي. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک کړي. اجازت د لوی الله پامان.